Мама, ти можеш говорити англійською про твій досвід? یرینا خالد د خپلې مور سره په انټرنیټ خبرې کوي چې 8 کیلومتره تې لري ده. د هغې مور په غربي یوکرین کې په ترنوپل کې ده. هغه وسوس د بمونو نه ځان محفوظه ساتلو د ځینه راغلي او اوس د یوکریني ټینکونو د روس نه پټ ساتلو دپاره کیموفلاج صادرې جوړوي. یرینا د یو کال په سکالرشپ باندې په امریکني های سکول کې سبق وایي. د شروع په ورځ هغه او کوربنا مور کریسټین ډولانی ناست وو چې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا کانګرس ته وینا وګوري. په یوکرین د نو فلای زون جوړولو غوښتنه ګنې څه ډېره غټه غوښتنه ده. که یو خوا د شروع په ورځ د صدر بایدن لخوا د یوکرین دپاره د امریکني فوزي امداد زیاتولو اعلان شوی، نو بل خوا انتظامیه وایي چې نو فلای زون جوړول به د امریکا فوز نیغ په نیغه روس ته مخامخ کړي. ما ته ښکاري چې کلونه مخکې په جورجیا د روس د یرغل وروسته چې څنګه دوی یریدلی وو، اوس هم هغه ډول د روس د راپارولو نه یریږي. ما ته د دوی په سوچ کې څه غټ بدلون نه ښکاري، د دوی باوجود که روس هر څومره جرمونه وکړي. دوی خبر وو چې د وینا نه باوجود به هم دغه جنگ جاري او سترګې د اوښکو نه ډکې وي. د یوکرین د وګړي په توګه د دغه وینا ځینې ویډیوګانې زما لپاره زړه دردونکې دي. کریسټین ډولانی په خپله هم د یوکرین سره تعلق لري. وایي هلته نوي واده شوي خپلوان دي. هغوی خپلې کورنۍ د پولینډ پولې سره په محفوظه ځایونو کې پرېښودي او واپس غربي علاقو ته تللي چې د خپل ملک دفاع وکړي. ما به مدام د یوکرین د خلکو د زړورتیا کیسې اورېدلې، خو اوس یې په حقیقت کې ګورم. اخوا په یوکرین لا جنگ روان دی او ورسره د یوکرینیانو دپاره او د یرینه دپاره هم مستقبل بې یقینه دی. په امریکا کې به د هغې د یو کال سبق په جون کې پوره شي او پس د هغې زه نه یم خبر چې زه به واپس خپل کور ته تلی سم او که نه. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.